السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نوي پروګرام سره تاسو ورور جان محمد تاسو ته مخاطب دی. زه د دې ځای ته راغلی وم، د دې ځای ملګرو راته وویل چې دغلته یو هلک ناست دی او د خامتا څادر یې د ځان نه تو کړی دی او ډېر ښه شاعر دی. نو هغه لا او ور روان یم چېرته ځای ما چې دغه هلک سره تاسو میلاو کړم او چې دې څه وایي د ده په اړه کې څه دي، د ده څه داسې سوچ دی او غزل به دې هم وورو او د ملګري سره به هم کینو چې څنګه پروګرام دی دا. السلام علیکم. ذوالفقاره څنګه؟ خیر دی. ټیک ټاک یې؟ حالات ښه دی؟ لږ وره خوښه که نه یاره؟ کښېنئ جي. ته څه کوې دلته؟ زه دلته خواري مزدوري کوم، مالي یم او د ګډونو حفاظت کوم. واه واه واه. هغه یو مصره ده وایي بهار به بیا په ګلو راشي، بهار په ګلو راشي مالیاره ستا نیمګړی نیت مې جوړوي. نه ته چې د ګلونو مالي دا خو به ته ډېرې ملیم کې، خو دلته دې ملګرو ما ته وایي چې دغلته یو مالي دی او اکثر نور ته ناست دي او ډېرې ښې غزلې وایي. دا حقیقت ده؟ بلکل تاسو به غزلي وایو. غزل زما مینهوالو ته ډالۍ که خو ذوالفقاره لږ بیا تیز وی. صحیح دی جي. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي. ارشاد. د هغه تېر سپرلي موسم کې درته یاد شي، د هغه تېر سپرلي موسم کې درته یاد شي، تا به بیره کې ټال واچو ما چینار کې. واه. د حالاتو بدلون دواړه موږ بدل کړو، د یو بله یو ورک شوی په خپل ښار کې. او غزل دی وایي چې د حالونو فصل شین شین پتندي وکري، چې د حالونو فصل شین شین پتندي وکري، مالې وني ته خمار وکري مستي وکري. ستا د نظر تخم مې داسې په زړه وټوکېدو، ستا د نظر تخم مې داسې په زړه وټوکېدو، لکه باران کې څو ګلونه د ریدي وکري. ډېر ښکلی. دا ځل واده سپرلو د ډېرو رنګینو کړې ده، دا ځل واده سپرلو د ډېرو رنګینو کړې ده او هغې ته وایې چې ټوټې د مات منګي وکري. واه ډېر ښکلی. دا بیا ووایه ذوالفقاره. دا ځل سپرلي واده د ډېرو رنګینو کړې ده، دا ځل سپرلي واده د ډېرو رنګینو کړې ده او هغې ته وایې چې ټوټې د مات منګي وکري. او هغه زما د اشنغر د محبت دا وګیر، هغه زما د اشنغر د محبت دا وګیر، د چنار بوټي د په غاړه د جندي وکري. ډېر ښکلی. او هغه زما د پښتونخوا د غیږ سپرلې که د نظره ساتي، د پښتونخوا د غیږ سپرلې که د نظره ساتي، د تاترې د غر په سر د سپېلني وکري. او هغه رادرومي د وادې موسم یې لږ پاتې دی، هغه رادرومي د وادې موسم یې لږ پاتې دی، دی خان ته وایي چې د نوي کال سپرلي وکري. او هغه زما د اشنغر د محبت دا وګیر، د چنار بوټي د په غاړه د جندي وکري. که مې د ځوان محبت زور معلوموي زلفیا، زما د زړه په هر پرهر کې دې ازغي وکري. ملګرو دا زلفي و چې تاسو د ده دا غزل واورېدو او د ده دا درد هم پکې واورېدو. یو ډېر ښکلې زړه پورې غزلې وې. په راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله چې دا تاسو ته بیا میلاوم. ذوالفقار لا او خپل ورور جان محمد لا په دې ځای باندې ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان، په لوی الله سپارم. ښاد او آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم.